عادي میډیا قدرمنو لیدونکو سلامونه احترامات مې ومنئ هیله ده ټول به ښه یاست. قدرمنو لیدونکو دا نو د دامان ولسوالي ده او د مومندو کلی دی د خټکیانو په پالیز کې دا دی ولاړ یو. دا خپرونه مې خاص تاسو لپاره جوړه کړل تر څو تاسو هم د خټکیانو د پالیز په اړه تاسو ته معلومات درکړو، تاسو هم پوه شئ چې د خټکیانو پالیز څنګه دی او څه وخت کرل کیږي. دا د دامان خټکي که څه هم یو ښه نوم لري په ټول افغانستان کې ښه نوم لري، خلک یې بیخي د دامان د خټکیو ښه صفتونه کوي. دا ټوله پالیز دی، دا هغه پالیز دی چې په پلسټیکانو کې دا پالیز کرلی و، نو اوس دا دی پلسټیکان ځینې ایسته کړي دي او یو وار یې دغه خټکي ځینې شکولي بار کړي دي، نو یو وار یې لا پاته دي چې نور هم ورسېږي او خټکي ځینې وشکي. خو دا پوښتنه به بیا هغه دی د پالیزوان څخه وکړو چې دغه پالیز په څو وارې ځینې شکول کېږي، څو وارې باندې بارېږي. که څه هم دوی عام اصطلاح دا ده چې کله پالیز مکمل وشکول سي دوی ورته وایي دا پالیز لاښ سو. دا پالیزونه فکر کوم دوه رقمه کرل کېږي. یو پلاستیکي پالیزونه دي چې د پسرلي څخه در مخه کرل کېږي، یو هغه دی چې په پسرلي کې کرل کېږي. دلته بیا دغه پالیز کرل سوی دی چې په پسرلي کې کرل سوی دی، او دا پالیز چې بیا دی په ژمي کې کرل سوی دی پلاستیکي پالیز ورته وایي. نو هغه دی دغه پالیزوان همالته دی، د ده سره به مجلس وکړو، د ده سره به یو ګړی مجلس وکړو، بانډار به وکړو او د خټکیانو په باب او د پالیزو په باب به پوښتنې ځینې وکړو. او هغه دی دی موږ ته خټکی ماتوي. نو دا دی یو دانه خټکی یې مات کړی دی چې څنګه موږ راللو کور یې آباد، کور یې زر ځله ودان ول تر څو چې موږ تاسې وروره مجلس کوو ګرځو، نو یو دانه خټکی به مات کړو، تر هغه وخته پورې به دا خټکی یخ سي. د دې سیمې خلک که وګورو د وتلي سیمو دا یو ډول مهربانه خلک دي، میمن نوازه خلک دي. په عموم کې د کندهار د سیمې خلک یو ډول میمن نوازه خلک دي، میلمه پاله خلک دي. که څه هم پخوا به داسې وختونه وه زموږ نیکهګانو مشرانو به ویله چې کله به یو سیمې ته ولاړلې یا به هم مسافر وې، هر یو به کوشش کوه چې دا مسافر خپل کوټې ته بوځي او خپل میلمه یې کړي. نو هماغه دود تر اوسه پورې همدلته مروج دی. دلته چې اوس موږ راللو د پالیزو ته، نو ځینې دوستانو ویل زموږ پالیز هلته دی او زموږ پالیز په فلانکي ځای کې دی. نو موږ ته دغه پالیز را نږدې و، نو راللو دا دی دلته د خیر سره خټکی مات شو. قدرمنو دوستانو نو مجلس به وکړو د ده سره. سلامونه ستړي مه سئ، که څه هم ما ته یو وارې روغبړ کړی بیا به وکړو. خیر و خیرات صحت مو ښه دی؟ واه 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 واه. یو وارې ځان معرفي کړئ دا لیدونکو ته چې ومو پېژني د خیر سره. ستاسو نوم؟ حبیب رحمان دی زما نوم. ښه حبیب رحمان جانه، څنګه دی دا خټکي اوس رسېدلي دي، پایه دی سر یې دی، موږ څه وخت راغلي یو؟ هغه اخري ده. ښه پالیز هم اخري ده. بله نو دا پلاستیکي پالیز دی، دا خو نو بالا دا اوس کوم خټکی چې تا مات کړي دا د پلاستیکي پالیز خټکی دی؟ دا تور کشمیری دی. تور کشمیری دی، دا ښه خواږه خټکي دي. په د خټکیانو څو رقمه تخمونه شته؟ خو نو ډېره کمونه شته. نو په دامان کې څو رقمه کرل کېږي؟ دامان کې خو نو دغه تور کشمیری دی، بل تخم نشته. نو اوس هغه پخواني خو نو ورک شول، اوس خو نو په ښه نه وه. هغه سم نه و، هغه سم خټکي نه و. هغه خو یو بجې سبب نه و سم چې هغه دغه وه ژر پسېدله. ښه خوږه وه ډېر که څه؟ یا اگر سره تخم دغسې بېکاره تخم و. اوس دا تور کشمیری دی دا کلک دی، در کابله پورې مثال دی ژر ځان نه اچوي. ښه ځان رسید در هغه ځای و در هغه ځای ځان رسي. او دغه بل تخم چې وه پخوانی هغه خو چې در هغه ځای جوړه سوې بره به کراره پاسته شوله. اوبه به وه و نو هلته یې بره نه خوښوله. ښه و نو هلته چې به دوکاندار رانیول خو هغه ته هم ژر خرڅېده، نو هغه خو په یوه ورځ دا شی نه سوه ایستلی. واوه نو په دغه مینه خوندور نه وه. دلته پالیزونه در ډېره حده پورې که وګورو ډېر کرل کېږي، او په دامان ولسوالۍ کې د خلکو څه چې پوښتنه وکړو موږ رالو پوښتنه مو کوله، د مومندو په کلي کې ډېر پالیزونه ورکرل کېږي. علت یې څه دی؟ په نور کلي کې ولې نه کرل کېږي؟ په نور ځایو کې د دامان ولسوالۍ یا هم په نورو ولسوالیو کې دونه ډېر نه کرل کېږي. علت یې څه کېدای سي او خوبایي یې څه ده؟ والله که د دامان ولسوالۍ خو نو د وخته څه سره پالیزونه دلته اوس دا لوړ کلي چې په هغه کې دونې نه کېږي، هغه بیا تنباکو دي یا مثال اوسه دا کالک ته د اوغو پام سوی دی. ښه او زموږ د مومندو کلی چې دی ښه مځکې هم چې د پخوا څه دی ښه پالیزونه دلې کوي. پخوا در دغه لا ډېر کېدله.
مګر بیا هم اوس په دغه هم کمیاته شوله چې پاکستان لار بنده شوله. پخوا ښه پالیزو ښه پیسې جوړولې، مګر اوس د پخوا رقم پیسې نه جوړوي. پخوا دا پالیزونه پاکستان ته اوښتل یا دا د خټکیان و نو دلته به د لیلي ګاډیانې بارېدلې پېښور ته تلله، دلته پر جې بارډر هم اوښتله، د تورخم پر بارډر باندې هم تلله. ښه نو اوس دونې شی نه جوړوي. په اول سر کې چې ورسېږي له مثال په یو سراچه په یو 15,000 شپږ زره خرڅېږي، مګر اوس باره دا نور هم سره ورسېږي باره یا 4,000 یا 4,500 هغه چې ته کري او مصرف پر واچوې نو خو باره تا ته 3,000 پاتې شي یا 3,500. تر اوسه پورې داسې یو موټر تا بار کړی دی د فعالیت څخه؟ وا یا اوس 10 موټره ما د 10 سراچې یا 12 سراچې داسې ما ځینې وړي دي. دا مو چیرې وړي دي؟ کوم ځای کې مو دغه د کندهار مارکېټ ته مو وړي دي. ښه میوې مارکېټ ته. و نو څنګه دی مصارف ډېر دی او که نه ګټه یې ډېره ده؟ خو چې په فروش ورسېږي نو ګټه خود کوي، نو چې شی مثال په فروش ونه رسېږي ګټه نه کوي. بیا اوس دغه پالیز مرغۍ راسه لاندې کوي، ګوره کالک یې لا نیولي چې پالیز خو یې نیولی و. بیا 6 کال دا موږې بیخي ډېرې وې والله که موږ د موږو څخه قسم کړی دي. په 2 موټرو کې یو موټر به کچره وتله. ښه څونه ډېر دا بیا دا موږ خوړله؟ موږ خوړله والله کې پرېښود دا لوی لوی خټکي وه بالا بیا سره پکې جوړ کړی. دا زوړنې بیا ګرده ځینې خوړلې بیا د زوړنې بیخي شوکې ده و زوړنه نه پرېږدي. ښه موږ بیا د زوړنې شوکې. دغه پالیز او کالک ولې یو ځای کرل کېږي؟ ولې جلا جلا نه کرل کېږي؟ یا باید دا ګټه لري که څنګه؟ خو دوی بیا وایي دا بیا دوم مثال فایده ده چې موږ دوم اصول پراخ وو. ښه نه دی هم پالیز هلته ورسېږي هم کالاکه سي، مګر اصلي کې خو نو چې هر شی ځان ته یوازې په مځکه کې ولاړ هغه ښه رشداره راځي و. دا باره پالیز هم نیسي پخوا هم دغسې وه دغه پالیزونه د دامان دغسې کرل کېدل کالک او یا پخوا خو نو کالکه نه کړي. نو دا خو اوس مثال د 4-5 کاله کېږي دا کالکې د امان ته رانقل سوي دي. خلکو هم وخت سره نیولي دي اوس کالک سولې، مګر پاته پالیز خو نو د پخوا څه کېدی نه. پخوا خو دا خو چا نه پېژندله، اوس 15 کاله واخته دا موږ نه ویل دی. ښه او پاته خبره دلته شوله چې تقریبا څو جریبه ځای دې پالیز کړی دی؟ دغه دا ځای به انشاءالله یو نیم جریبه سي. څونه لږ دې کرلی دی؟ نور خلک وروره بیخي ډېر غټ غټ نو دغه مو واس دی نو موږ خو هم یوه زري نه دی. مځکه دې خپل ده و نو کار خو سړي کوي، نو چې سړي نه وي نو کار خو په یوازې نه کېږي، باید یوه لاسه ټک نه خېږي. بیا شانګر د اتومان سو یا ریموټي سوله نه دی اوس ریموټي شان راووتله. په دې کلي کې عبدالرحمن نور څه شي کرل کېږي؟ د کالکو فرض مثال د خټکیو ماسیوا خو دلته یا غنم دي یا وربشې دي یا پالیز دي یا کالکې دي. تر مخه ریحان کره کېدله، اوس ریحان ارزانه سو. 6 کال ما نه دي لیدلی ریحان په جالاکه کې. تا هم خپل مخکې ریحان کرله که یا؟ و ما خپله دلته کرله. اوس تا هم خپله پرېښول؟ و دغه م یو جوه کنجي چې سړی ته ودرېږي چې کنجي چې کوي ښه د نمونې په شکل که درمن لیدونکو دا کنجتې دي، کنجتې به مو ډېرې خوړلې عامه دا یې هغه نمونه ده مثال ورته ګوره دغه یې دغه دي بوټي دي. دا د ډېر زوړ دي په دغه کې کنجي دي. دا تر اوسه دا کنجتې نه دي پخ سوي نه؟ یا نه دي رسېدي. ګوره دا سپین ګل دی. خو دغه باره مثال دا اوس دا د نمونې په شکل کښېنوي که چیرې دا کنجتې سمې وي نو ممکن په کال د خیر سره ډېرې وکرې. یې خو پخوا موږ کرلې. ښه و دا ترنک رود به یې دی کنجي چې مو کرلې، جواري مو کرله، غنمان مو مثال انا اوبه چې دغه سولې نو خو اوبه هم سره کښتې سولې. اوس دلته در اوبو پورې راپایاست که درمنو لیدونکو دا چې د امان ولسوالۍ د اوبو په باب هم وپوښتو، دا چې د خټکیانو په باب هم وپوښتله. دلته اوبه څنګه دي؟ اوبه په څو مترۍ کې دي او تقریبا د اوبو ګل په څو مترۍ کې دی عبدالرحمن وروره؟ 25 مترۍ کې دي. او نو اوس خو ښه توم دي اوبه ګرده ولاړې خو بارانونه نه دي سوي. ته دا هندارې داسې وګوره دا یو مخ ته د مځکې سره یو رو د ورځې اوبه راخېږي
نو دا به خود اوبه شوه کېږي. اوس هم موږ ورتاریان چې دا اوبه څنګه نه وچېږي چې مثال دریاب یې دا هندار یې راوچېږي رالبېښي د مځکې اوبه یې ګرده. اوس دا څو ګټه ما پی پر واچوئ دا اوبه چې کښته سي هلته ریګ هم بره پیدا کړې باندې خو دا چینې ګرده لاندې ځغلي ریګ ګرده د دغه پای ته بیایي. نو بیا زما سیمې بل یې سوځلي وه مستري راټول دا په ریګ کې وو دا ریګ هم خورې نه دی زنګ هم کوي زنګ کوي دا د خپل ډول چې دی مثال دا سیمان چې پکښې کېږي دا شاب چې پکښې څرخي دا ګټ سره خوړلی وو. نو بیا ما سم کوي. نو اوس دا خو موږ پخوا والې ده دا 50 بیا د اوس یې خلک 100 متره ویې 100 متر مثال دا اوبه لري لاندې نو بالا بیا نسته دلته تر 100 مترو پورې مثال دی اوبه سته. او تقریبا ته خپله دغه اوبه چې راکاږې څو انچه پیپ دې ورته ایښی دی څو انچه برمه ده؟ ما دا خو نو دا 50 بیا موږ والې ده ما 2 انچه سمې بل ورچولی دغه ګرده مځکه په 2 انچه اوبه یې و دغه مثال دغه زما کښت دی دغه پالې ورته کړي وي دا کاله کې دي یو څه وغه دي ګوره په هغه ځای کې اکشنې یو خو هغه غټې دي یو دا هغه هم دي هغه لرې یا هغه نه دي دغه دي بل چا دي یو دغه دي یو هغه کشنې دي. قدرمنو لیدونکو خټکیان به مو ډېر لیدلي د دامان ولسوالۍ ده دا بیا د دامان ولسوالۍ کډو دی کډو ژړ کډو هغه ژړ کډو به یې ژړ کډو دا نو هغه به هم کډو یې هغه هم کډو دی هغه نه کې غټ دی او هلته چې ځي هغه در دغه غټ شي هغه ښه کډوان شي دغه دلته په دامان ولسوالۍ کې کډوان هم کېږي ونه دا زونې د کور دپاره خلک یې ودانې مازې کښېږي نه دی ښه دغه نو پالیز نه کېږي چې مثال یا بازار ته وړي یا ښار ته د خرڅ دپاره نه دی کور دپاره یې دغه کړي. او حبیب الرحمن وروره موضوع پر بله ولاړه نه سي دا چې د اوبو په باب ما ورته غږېدلو دلته خو بیخي ډېرې هندارې ایښي دي دلته داسې یو سیسټم ورته جوړ شوی دی چې مثلا سهار لمر راوخیږي بیا تر ماښام پورې اوبه راونه کښل سي یا هم پر نیمایي وخت باندې اوبه بندې کړي د ورځې پر نیمایي کې یاره داسې دغه نه دي چې دغه شوی نو چې سهار راشي بټن ورته بس تاسې هندارې بالا اوبه راکاږي نه دی مګر اوس په دې ګرځ کې دغه چله چې رانوې شوې د هندارې اوبه سمې نه راکاږي ولې لمر دی خفیا یې کښتونه تږي سوله سمې اوبه نه راکاږي سمې اوبه خو نو اوس نه راکاږي. نو ته خپله داسې ته خپله شخصا دا چې ته خپله یو زمینداره سړی او خپله داسې یو خواهش لرې چې دا اوبه دې داسې کنټرول سي نو ولې نه خو به واسه منه د براشی نه لرو نو اوس دا اوبه چې مثال دغه سي یو خو نه د خارج رقم هغه نلکې چې مثال هر یوه ته یو څاڅکی اوبه ورلېږي د مځکه ورته لنده لنده یې زموږ دا خو سرتخاوي کار دی ګوره اوس د هغه ځای اوبه پراته دا 2 ونې جوه چې 2 ونې اوبه نیسي نو دا خو باره ډېرې اوبه کارېږي پر دغه باندې اوس د دغه مثال یوه ټانکۍ اوبه باسي مګر موږ د ورځې 6 ټانکۍ پر ځای لګوو 2 ونې اوبه اضافه دي ډېرې اوبه ګر سره مځکه بېرته کشي اسراف دی کېږي دغه مو کرلی چې خو د چغوک څه ولاکه مشکات سم خو خوري یې باره او ماشاءالله ماشاءالله ته ورځه داسې واوړم اخواته ولې اتا کردن دا څه شي دی افتابګردان و ته جغه ته وګوره شی نه دی پکښې پرېښ داسې سم دا مې قدرمنو دوستانو تلاشي کړی دی چې څه هغه یې ګرد ځلې وړي دي او رښتیا ته داسې ورته وګوره دا ښه غټ غټ ګلان هم کړي دلته دا زړې هم ښه کېږي او که نه داسې معمولي کېږي خو نو خو د دا چغوک څه خلک نسي کتلی نو قدرمنو لیدونکو موږ به ولاړ سو دلته دا د عوض دی تالاب دی دا تالاب ته ورسو نو تاسو هم راسره واوسئ دا د دامان ولسوالۍ سنجتې دي کوچني کوچني سنجتې دي دا نه چې وخت یې راورسېږي دا به نو غټې غټې سنجتې ځینې جوړېږي او موږ تاسې بیا خورو دغه د بزګرانو او د دغه کروندګرو احسان به موږ تاسې هېڅکله نه کاده ولې دوی خواري د دوی زحمت موږ ته وسایي جوړه کړې ده
بیا هم ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو. نو راغلي دا دی یو ښه چمنی دی، دلته ځینې نور دوستان هم ناست دي. نو خټکی مو خوړي، په دې خاطر مو خوړي تاسو ته مونه کې د ښکاره موږ داسې نه ستاسو به راوا ورته وسي باره وایي چې د دامان خوږه خوږه خټکي خوري او موږ ته نه راوړي. ښه نو دا دوست به هم ځان معرفي کړي. نو میده بانډار وکړو. نو تاسو هم دغسې راسره واوسئ تر هغه وخت پورې چې دا خپرونه پای ته رسېږي. بیا هم له تاسو مننه چې د دا وخت هم راسره یاست. دوستانو ته ځان معرفي کړه. زه بشیر احمد د دامان ولسوالۍ د ماموند د کلي اوسېدونکی یم. ماشاءالله ماشاءالله. بس دلیو مو بس دغه مو خواري ده، دغه مو کښتونه دي، دا مو برمې دي، بس پلیزونه دي، کالکې دي. ښه بس بشیر احمد جان دغه ځای چې اوس موږ ناست یو دا ستا ځای دی؟ دا زما ځای ما د ماما دی. ښه معنا داسې دی لکه زموږ خپل چې معنا دواړه میلمانه راغلي. زه د ډېر وخت میلمه یم، ته د لږ وخت میلمه یې. ځای مالک نه ځای مالک ولاړې حاجي ته ولاړې، دا زه ځان وکښي د نور دا دلته چې حاجي صاحب ناست و هغه یو؟ هغه یو. ښه هغه بیا داسې دی د زموږ تس د خپرونو سره بس دی بانډار نشي کولی. ښه و نور در سره کښېني بانډار در سره کوي، خټکی در ماتوي، هر رقم بانډار در سره کوي. خو داسې د زموږ تس د خپرونې بیا نه بانډار نشي کولی. ښه الله دې غم اړوي. بشیر احمد جانه دا چې دواړه میلمانه دا تر ټولو بهترینه خبره شوله. نو دا چې ما ځینې پوښتنې د محترم حبیب رحمان څخه وکړلې، نو ښه دی چې ستا څخه مې څو پوښتنې وکړم. دلته موږ راکللو ځینې خټکیان داسې وو چې موږ ولي وه، حبیب رحمان وویله. نو دلته څنګه دي موږ ډېرې لري لکه چې بیخي؟ بس خو ستا دا په مځکه پورې پارک لري، کلکه مځکه کې خو نو دا ګزاره نشي کوی. بس په دا پسته مځکه کې بس دا داسې ده، نو ډېر تاوانونه رسوي، بس کښتو ته هم تاوانونه رسوي. دا ځکه چې دا جوړنګ ته هم داسې تاوان رسوي چې ښه جوړنګ غټ سي، اصول ته ورسېږي. هغه مثال په خبرې چې دی شینکۍ وکړي، بیا دی دا شینکۍ غټوي، نو دا ریښه ورووهي، چې ریښه یې ورووهله بیا جوړنګ بالا کار خلاص دی، بالا مړ بیا نو در پا پرې که یو دانه یې که دوه دانې پکې کړي بالا بیا د دې نه دي چې بیا موږ ته نیولي دي در اوسه دانه دوه موږي؟ و نیولي دي که دې وژلي؟ یا وژلي مې دي، نیولي مې نه دي. نیول کېږي نه په دې یا په دې حال کې نه نیول کېږي، ولا چې بس موږ تاسو ګرم څخه تاسو کوي نه به ګرځو ونیسو. ښه دا موږ ډېر تیز یم دي دا نو چابکې دي چې بیخي نیواخه نه سو. ښه نو څنګه ولې نیولی نه سي؟ نو کاکو در ما تا ډنګر هم دی چې څخه تاسو بلا کې څنګه کېږي نو تاسو څه وکړئ. دا خو دا او دغه خټکیان هغه بهترین خټکیان دا موږ خوري که یا دغسې معمولي خټکیان خوري؟ یا کمزوري خټکی ولاکه دا وخوري، ولاکه وخوري، ولاکه یا شندر وخوري، ولاکه یا بل کمزوري وخوري، بس هغه ژاړه غټ خټکی وخوري. بس د موټر د سر پر بار وراچې یا میلمه ته راخې، اوس میلمه ته خټکی به دې راواخې راوبشکې هغه چې راوړې د شپه وي، نو خو د شپې چا د میلمانه راځي، د ورځې خو نه دا دې ته رالې خو زه در پیدا کوی سم، هغه به نه راش کوم، هغه به راوش کوم کور ته بیوسم، دا به تا ته راوش کوم، چې هغه راویش کوم تا ته یې راوړم د شپې چې ویې ګورې هغه مږ والی، بس مږ درا سره وتلي داسې کړي چې یو مخې انسان د خوراک یې ایستلي، بله د جې نه دي، بس غورځوي به بالا. او دا مشکل خو بیخي ډېر دی. او څنګه دی حل لاره څه شي مو ورته جوړ کړی چې د موږ مخه ونیسي؟ داسې یو لاره مو ورته جوړه کړې ده؟ د موږ مخ داسې نیوه کېږي چې سړی ته ین پسې ودرېږي، بس یو دا یو ګولۍ و دا دوا او دا شیان یې ستا، بس دا به دا دغه کې وراچوو په د دې په ځایو کې به را خوله پسې بنده کړو، دا بیا اوبه لږ اوبه پسې وراچوو، هغه ګیس کوي، دا ګیس بیا دوی وژني. دا خو ځکه دا یوه مږی 15 ځایه خولې لري، د سرایو د جیب کور 15 ځایه خولې لري، نو بس دا بیا د انسان دروازه باره چیرې ځي، بلا به ته خپل کار ځنې کوي، بیداري به ورسره کوي، بس چې دی خبرې باید تا کش ټول کړی، بس اوبه بیا کار وکړي. ښه ډېره زیاته هغه نو دونه اوبه موږ نه لرو چې بس د دې مخه موږ په ونیسو. او دونه اوبه سته چې بس خدای پاک بیا د خیره سره دا ترنک رود راولي، دا بیا ترنک رود یې زموږ ته ښه دا دستي دلته دا ترنک رود یې دا چې بیا خدای پاک راولي،
بیا نو د دې ژوند باره ډېر تریخ دی واجره ده د مځکې اوبه بیا راپورته کېږي یا دلته دا خړې اوبه په راس خړې اوبه خو به وژني یا بیا نو دوی هم په دغه صافه اوبه خوشحاله وي نو زموږ د میوې څه سړی له ولاکه خوند واخلي واجره ده بالا نه د میوې هم کار خلاص مګر نور کښ مو نه وینې تاوان ورته الله دې غمونه مه راوینه بشیر جانه څنګه دي دا د خټکي دلته داسې یو یخ ځایونه سټورونه ورته لري چې مثلا ویې ساتئ او که نه لري نو ولې نه ورته جوړېږي دلته خو داسې دی د اوس مثال حبیب کاکو دی مثال مځکه یې کوچني دی اقتصاد یې کمزوری دی ځکه چې اوس داسې د دې اقتصاد سره برابر وای هر سړی کولی سوای چې سټور یې جوړ کړی وای نو چې اقتصاد یې کمزوری دی سټور خو نو ډېر مصرفونه کوي بیا دا چې دی په سټور کې ساچي د هغو نه مصرفونه د دې څه نور کوي نو دا بیا چې موږ د دې ځای څخه یوسو یا د میوې مارکیټ ته یا دوري د غزني یا د کابل خواته هغه خلک یې بیا باري بالا څوک یې په سټورو کې ږدي څوک یې بس بالا دوکاندارۍ ته راباسي خرڅوي خو ډېر دا میوه داسې ده چې دا بس نوی ګل دی چې ورسېدي بس بالا خوراک ته بس اماده دی د خیر بس انشاءالله حالا دا خلک داسې الله دې غمونه مه راوینه بشیر جانه کور مو آباد را بسو محترم حبیب رحمان ته دا چې د بشیر جان څه پوښتنې وکړلې یو څو پوښتنې به د ده سم وکړو بیا به نو خپرونه پای ته رسوو ستاسو د زغم څخه مننه ښاغلی رحمان وروره دا چې دلته د موږ په باب هم محترم دغه وغږېدی بشیر جان د ولبله کم نه نیول کېږي چې وزغدې ولاکې نه دي تر سبا در دا مال یې ونیسه دا او بل دلته زیاتره کله چې کښتونه کرل کېږي یوازې او یوازې د موږ د لاس دا کښتونه خرابېږي او که نه چې هغو کې فرض مثال نور حشرات په پخوا وختونو کې ملخان ډېر وو چې اوس دلته ملخان سته نسته کښتونه خرابوي نه خرابوي یا دلته ملخان نسته دا موږ هم در پخوا نه وی دا 6 کال ډېرې سوي ولې موږ دا شی د ګوره چې پر دغه پله چې اوبه سپرې کړلې مثال چې پخوا یې په 1 ساعت کې پایوله پره په 1.5 ساعت کې پایوي ولې خو په دغه غارو د اوبه نه نوځي دا یو تاوان دی نه دی بل پانډال سره غورځي ته چې پلي پای ته ورسې پله نه یې پای سوي هغه یې بلې تور وړي بله یې بلې تور وړي پره پای ته اوبه نه رسېږي محترم عبدالرحمن جانه په عموم کې دلته په وروستي کې داسې عمومي د خپل ستونزې ووایاست په دامان ولسوالۍ بیا په دغه مومن کلیو کې بیا بالخصوص ستاسو په مځکو کې تر ټولو لویه ستونزه ستاسو څه ده د بزګرۍ یا هم د کروندې په باب زموږ کې خو اوبه غواړي د رود اوبه غواړي چې د رود اوبه نه یې اصول هم نه کوي ولې مځکه کې چې اوبه را ونه ګرځوي اوبه پکښې ونه درېږي ځکه اصول نه کوي که انبار ورکړي هم یې نه پکوي اصلي اوبه دي چې اوبه دې پکې را وګرځولې باره بیا انبار پیدا ورته کوي بیا خلک ډنډې وراچوي نه دی ډنډې ور واچوي اوبه پکښې را وګرځوي نو باره دا مځکه پخه سي او اوس چې اوبه پر وځغلي هغه شره ده ګوره کاله کې ما څو ګاښته کښېښولې په دا مړه خاوره کې به پرچې وې هېڅ شور یې نه خوړی نیش نه وي هغه سرونې پرچې یې یعنې ستاسو لویه ستونزه د اوبو سره و د اوبو څه ده نو دلته داسې خاص واله هم نشته چې لکه لو واله چې ده نه یا داسې د لو والې اوبه ته دا ځای نه رارسېږي یا دلته نه رارسېږي نو چې اوس یو داله یې درلودی په سر کې مثال دی وایي په ارغسان کې شته خلک وایي کار شروع کېږي که څنګه دی نو که هغه دغه سو دامان هم ورسره راباچېږي هغه بندونه هغه چک جمپونه دي که څه شي چې هغه و بندونه چې سم سي مثال هغه ته مثال د کاسې غټه نقشه پرته ده د پخوا څه مګر نو چې اوس حکومت یو شروع په وکړي نه دی یو انجینران پر وګرځېږي نو باره دا ارغسان و دامان ګرده په آباد الله مو غم راوینه خیر اوسئ ډېره زیاته مننه ستاسو څخه محترم حبیب رحمان صاحب او همداشان بشیر جانه کور مو آباد زر زر له تاسو نه تکلیف تاسو ډېر راته معاف کړئ چې لږ مو سره په تکلیف کړلاست د هغه د ځینو خلکو پر اصطلاح بیا د سارا ژوند داسې لږ مصروفه ژوند دی بیا دا مازدیګرني وخت بیا بیخي مصروفه یې نو موږ راللو نو د دوی هغه قیمتي وخت موږ ځینې ونیوی او د دوی سره مجلس وکړئ دوی خپلې ستونزې موږ ته وویلې د خټکیانو په باب یا دوی موږ ته معلومات راکړله او د یخو سټورونو په باب چې باید یخ سټور یا د هغه سټورونه که درته ووایم یا هم یخچالونه باید په هره ولسوالۍ کې جوړ سي باید هره میوه وساتل سي ځکه دا د بزګرانو یو هغه خواري او زحمت بې ځایه کېږي نه هغه که موږ وګورو کله چې زموږ د میوه وخت راورسېږي هغه به ډران راباندې باندې سي دوی محترم عبدالرحمان ویلې چې مخکې به مو پاکستان ته اړوله بس دسیسې به ورور دغه پاکستان ته اوړه بیا به پېښور و کوټه و مثلا نور ځایو ته به تلله دغه موږ حاصلات به ژر خرڅېدله موږ ته به هم یو ګټه پاتېدله
اما اوس هغه وخت چې د دغه راسي د حاصلاتو راسي دوی نو باډران پر موږ باندې کې زموږ د بزګرانو زموږ دغه کروندګرو هماغه حاصلات هغه خواري په اوبو لاهوسي او تعرفې پر لوړې کې خو خدای دې وکړي چې موږ په خپل وطن کې په خپل همدغه هر ولسوالي په هر کلي کې موږ یو یخچال ولرو او لرې نه ده چې د دغه یخچالونو او د دغه یخو سټورونو څخه موږ برخمن سو بس نو هغه د ځینو خلکو دا موږ ته څه کوو او که چیرې موږ ته لاس په کار سو دا دونه کیسه نه لري خو بس یوازې او یوازې کار غواړي بیا هم له تاسو ډېره زیاته مننه کور مو آباد که چیرې مو خپرونه مکمله کتلې وي د ملګرو سره هم شیر کړئ شریک یې کړئ او همداشان د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو د داسې نورو خپرونو څخه برخمن شئ کور مو ودان هر چیرې چې یاست خوشحاله او خندانه اوسئ